اتنټیسيټي یعنی اعتبار او باور. اتنټیسيټي یعنی د اعتبار او د باور تعلق د وټ سطح سره دی. دا لفظ په بزنس او په سیاست دواړو کې یو شانتي د اهمیت حامل دی او هر سړی دا دعوه کوي زه او زما پروډکټس ډیر زیات قابل اعتبار دي. مثال په توګه باندې د ریسرچ نه دا خبره ثابته ده چې ټرینډینګ ډیټا دا خبره ظاهروي چې خلک اتنټیک برانډز اغوستو ته ترجیح ورکوي او دغه شانتي په وطن مین خلک اتنټیک امیدوار ته ووټ ورکوي تر دې پورې چې پاک دامنې ښځې واده کولو دپاره اتنټیک سړو ته ترجیح ورکوي. د اعتبار یعنې د اتنټیسيټي مطلب دا دی چې تاسو څه وایئ یا څه کوئ د هغې څیز نه دا پوره ثابتېږي چې تاسو 100% په دغه څیز باندې یقین ساتئ او کله چې ستاسو په خبرو او په عمل کې یو شانتیوالی وي نو د هغې نه پس تاسو اتنټیک ګڼلی شئ. د مثال په توګه باندې د ایپل کمپیوټر کمپنۍ دا یقین دی چې د هغوی پروډکټس په معاشره کې د خلکو په ژوند کې جمود ختمولو ته چیلنج ورکوي او موږ ته دا پته ده چې ایپل کمپنۍ څه کوي نو ولې کوي. د دغه وجې نه زموږ په ذهن کې دا خبره راځي چې د ایپل کمپنۍ څیزونه او پروډکټس اتنټیک دي. د ښه څیزونو جوړولو دپاره دې کې شک نشته دی چې د علم او د هنر هم ضرورت دی خو که دغې کمپنۍ یا ادارې ته دا پته نه وي چې زه دا کار ولې کوم دا ټول کارونه به هغې کمپنۍ او ادارې دپاره ډېر زیات ګران پروزي او تر دې پورې چې ملازمین به هم پکې تنګ وي او کسټمر یا کلاینټس به هم ډېره توجه نه ورکوي او کله چې اتنټیک وي نو بیا د هغوی پروډکټس جوړول او مارکیټ کول د کامیابۍ ضمانت وي ولې چې اعتبار یعنی اتنټیسيټي اصل خبره ده. د خدای دپاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي